شکر دی الحمدلله. اجار څنګه ولی جان سترګې دې څنګه دې زړه دې څنګه دې؟ سترګې مې ښه دي، زړه مې ښه دی الحمدلله. الحمدلله رب العالمین. ته ښه یې، جوړه یې؟ شکر دی. طبیعت دې ښه دی؟ د الله نه راضي. علیکم سلام سلام جان. ها شکر چې ښه یې. راغلم چې تا نه تپوس کوم چې تا څنګه یې، ښه یې؟ زه خو ښه یم الحمدلله. ته خو والله زه چې تا ته ګورم که نه بیا هغه د ځواني مینه مې واپس تازه تازه شي. هسې قربان دی دا خو چې وادرېد نږدې نه وادرېد مینه محبت یو بل له ورکو نور به هم ځوانان شو. مینه محبت سره سره بیا ماشومان هم راځي که نه. زه خو هم ته کې ایجاد شوي ماشومان به ورکړي که ور به یې نه کړي والله عالم. واټ وایم ته خو لکه د عمر نه پخه شوي وادرېد ماشومان به ورکړي که نه، ولې که ستا کونه کې چینجی دی ته شی رالیږي. زما نه زه چنجي نه لرم. تا نه یادوم یاره دلته دا لږ دا شی رالیږي. ښه والکه هلکان یار مه کوه که نه. دا وګوره بیا خلک فکر کي که ما ته وایي یار. ولی نور قصې وکړه والله ته. ها راځه پنشمنټ دی. ها پنشمنټ نه ده، ما سره هېڅ څوک نشته ولی جانه. والله نه پنشمنټ دی. یار ولی جانه زه څه لرم چې تا ته درکړم یار؟ هېڅ شی نه لرم یار، نه یې زمري لرم ته چې څه لرې هغه موږ چېرته لرو؟ وادې اورېدل زړه لرې سړي لور ده زړه لرې خوږې خبرې لرې. وای یار تا دې ډبل والا مطلب خبرې کې بیا خلک ډبل والا نه دي، اوس دی په ډبل اړې. نو تاسو یعنې معنا دا ده ته چې څه لرې وادرې د خوږې خبرې یو سړی ریسپیکټ یو مینه محبت دا د انسان دپاره ډېر. واله که ستا کونه کې چینجه ده شی مه رالیږه که نه یار هلکانو مه کوه که نه. زما ولی جانه مه تنګوه یار. والله. لرم نه لرم یو ولی لرم. ملګرو یار غلط کمنټونه مه کوه پلیز. ولې کونه کې چینجی دی چې غلط کمنټ کوئ؟ دلته والله قسم سے غلط کمنټ نه کیې. شی وی ته ویلې یو دانه تکرار که هغه وایي چې هغه لم دې چېرته شو. دا ډېر زړه سړي زامن دي والله. دا کسا ولی هسې کمنټونه کې زړه مې مات والله دا خو ښایسته کمنټ دی زیبا والله. والله دا شوخ کمنټ دی وادې اورېد رښتیا یې چېرته شو غورته یې ورک شو ختم شو اوبه شو اوبه شو. چاپټ کړ. ملګرو یار او شو پنشمنټ نه ده ملګرو، پنشمنټ نه ده دلته. پنشمنټ دی. دا ایتو طرف نه خلک دلته راغلي دي پنشمنټ ولیکي. یا پنشمنټ دی دوستانو. او که ملګرو پنشمنټ دی راځه زه ولی ته بیا یې په انباکس باندې زمري ولم په واتساپ باندې. نه په واتساپ دغه یې مه وله ریل والا زمرې وله ستا ریل والا زه نه لرم ولی. ملګرو یو ډونیټ کنه دومره غریب یو ګلان مه یا لکه دا ګلان ولې نه برابرېږي؟ دا کم شی دی چې نه برابرېږي؟ او ملګرو فولو دا بل شی دی دوستانو دا برابر کوي. الا دی ولی خواته راځه بیا فولو کوه ملګرو. برابر شو دا شی دوستانو چې نه برابرېده. الا ولی خواته راځه. دا چې شی او زیبا دا خو ګلان نه و کنه زما هم پیرانه شو مونږ برابر شو. ها زمونږ خو برابر شو هلکان پې نه پوه شوي ځکه ترې نه تېر شو. هاي وانټډ جی زه به در ولیږم. څه در ولیږي جګر ولی جانه؟ نو ته ما سره قصې وکړه که نه یار. کله خو په واتساپ باندې یو 2 مس کالونه درکړه که نه. خو 2 بجې شپه نه بعد که نه مړه 2 بجې شپې نه بعد خو زه وده یم. خیر د یو شپه زما لپاره بیدار تېره یو شپه خبرو باندې څه کېږي زیبا؟ ولی وګورو چې اگر شی کېږي اوکې بیا یې دا ما درکړه اگر نه کېږي
خلی ولی وکړو والله که څه یو ټرای خو به کوو که نه والله ته پوهېږي بېګا زه دلته په بروډ باندې ناست وم زه دومره خوشحاله شوم هسې چې غاس کړم اله ولي ماته ریکویسټ را سینډ کړو اله ولي ماته ریکویسټ را سینډ کړو هغه فیک اکاؤنټ په سنیپ باندې لیکن بیا خبر شوم چې هغه خو فیک دی هغه ګوره دلته مونږ خبرې وکړې که نه زیبا زه ټولې جینکو سره هم همدقسې ګپ لګوم دا د سپی زوی وادري د پاڅېږي هغه ته ریکویسټ کوي وادري خبرې هغه دا خلک دا سوچ کوي دا جینکۍ دا سوچ کوي که دا ولي دی او دا د رنډۍ ښځې زوی دی د جینکو سره غلطې خبرې کوي غلط سیستمات کې زیبا لکه ما اوسه پورې جینۍ سره غلطه خبره کړي زیبا ما به اوسه پورې زما په میسج راوتلی زما په سپکې سپورې راوتلی دا د سپی زوی د خلکو نه غلط پیمانټونه کوي په پاکستان کې هغه دغه نه دی هغه سړی هغه ویډیو چې جوړه کړې وه ویلې چې ولي ستا په نوم آیډي ده هغه سره مې میسج وکړي تر وټساپ پورې لاړم ثبوتونه راکوي وروره اوسه پورې را نه کړه دلته یوه جینۍ وه دوه ما ته میسج وکړي مې ثبوتونه راکړي اوسه پورې را نه کړه تا ته مې هم بېګا وویلې که نه تا ما ته ویل چې دا آیډي ستا ده ریکویسټ رالی ما ورته ویل دا زما نه ده نو دا ټولو ته میسجونه کوي هغه دنیا جینۍ هغې نه چې دی هغې ما ورسره خبرې وکړې ګپ شپ هغې ورته پاسپورټ را لېږلی هغې ویل که دا ولي دی او دی ورسره ډېر وادرې مخکې تللی د ډېرو جینکو سره دا مخکې تللی زیبا او قسم درته خورم 1,00,000 په 1,000 فالورې ټول خلک یې مني چې دا د ولي الله اکاونټ دی خو تا یو کار وکړه هغه ته پوهېږې زه ولې شک کړم چې هغه سناپ چټ پلیس لري هغه سره هغه ستاره راځي یو کار وکړه چې خپل د ټیک ټاک باندې هلته خپل د سناپ اکاونټ ولیکه چې دلته یې تو خپل سناپ باندې فالوور زیات شي چې زیات شي بیا هلته سټوري اچوه چې دا یې اکاونټ ریپورټ وکړه زه بېګا درته ریسرچ کړم دا یو ریپورټ باندې نه کیږي لازم ډېره کسانې ریپورټ وایي زیبا ما ته پولیس ویلی چې ته موږ له ثبوت راکړه دا سړی درته موږ را پیدا کوو ما دلته په ټیک ټاک کې چغې وویلې چې ستا سره ثبوتونه یې رایې کوي که جینۍ سره یې که هلک سره یې شعبان ته مې ویلې شعبان نومېږي که څه نومېږي پاکستان کې خبریال دی هغه په ټیک ټاک چې ویډیو هغه ته مې ویلې مې ثبوتونه راکوه وروره دلته مې یو دوه جینکو ته مې ویلې ما قسم دې زه هغه سره یو دوه خبرې کوم بیا درته اده غولن خور چې ښځې زوی دلته ناست دی دلته بل آیډي د ټیک ټاک آیډي لري فیسبوک هم لري زما په نوم باندې د سپی زوی دلته ناست دی دلته ناست دی د رنډۍ زوی دلته ناست دی په مور نه دی په خور نه دی زیبا دلته د پردو جینکو سره وادري د غلطي خبرې کوي غلط ډیمانډ ته کوي زرته قسم خورم که ما ته چا ویلي چې دا غول خوراک د دروغ وي نو بیا صحیح ده دی هلک سره ما په خپله خبرې وکړې ما ته د دې جینکو نو دا یو کار وکړه هغه چې ټیک ټاک آیډي چې که نه خپل مینیجر ته درکړه هغه ته وایي چې دا اکاونټ ټرمینیټ کا بیا یې تو مینیجر کیږي کم یو اکاونټ هغه چې تا وی آی پای کنه د ټیک ټاک والا په ټیک ټاک خو تا خپل مینیجر لري کنه او 2-3 زما په نوم باندې چې څومره اکاونټونه جوړ شي هغه چې هغه اول زه پرېږدم چې هغه فالوور زیات شي چې کله زیات شو 2 لک 3 لک شو کنه چې سم ویډیوګان مې یوز کی بیا خپل مینیجر ته زه درکم چې دا اکاونټ یې دای کا ټرمینیټ یې کا بیا هغه کوي زیبا ما ته پته نه لګي چې دا غیر دلته کم اکاونټ دی نو ایتو په نوم باندې چې اکاونټونه دی ایتو په نوم باندې چې فیک اکاونټ پروا نه کوي ډېر دي هغه خو د خدای بلا دي زه ته ډېر د سنیپ چټ نه زه ته بعضې مشکلات لرم په لایف کې مې څو دقیقې ویلې په ویډیو مې ورته جوړه کړله دا بېګا چې تا ته څنګه ریکویسټ کړې دغسې ټولو خلکو ته ریکویسټ کړې ته یعنې تر پاسپورټونو پورې خلک تلي ورسره دا خلک دونه نه پوهېږي چې دا د خره زامن نه پوهېږي چې ولي الله خو په انګلیش نه پوهېږي نو تاسو ورسره غڼ دپاره انګلیش لیکئ نو خلک نه پوهېږي والله یار والله بس تېروتنه دې شوې زه زیبا زه وادرې دي چل کوم لایف بندوم الله په امان ګپ هم ولګو په واتساپ باندې خبرې کوو سمه ده قربان دي شم اوکې بای سلام علیکم بای